بسم الله الرحمن الرحیم ومثل الذین او مثال دا کسانو الله مثال د صدقاتو دا کسانو ورکي ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د صدق بار مالونه خرج کوي د پاره د لټولو د رضا د الله او دوی مقصد یې سره تثبیتا من انفسهم او د پاره د مضبوطولو د خپل ژوندو کما سره جنت بربوتن بشان د مثال د داسې باغ دی چې په چتزه باندې اصحابا چې باغ باندې وابلن په شبو باران تیز باران فاتت اكلها ضعفين نور کړي دا باغ مې خپل ډېر زیاتی فإن لم يصب پس کچری ونشي باغ باندې وابلن تیز باران فتولن لک باران ور پورا دی والله لا رب العالمین بما فهغ تعملون چې تاسو کوي بصیر خلدون کې ایا ود احدکم ایا غواړي یو کس پتا سو کی ان تکون له دا چوي دي د جنت یو داسې باغ من نخیل د کجرو واعناب او د انګورو تجري چې بهيږي من تحتها الانهار لاندې دغه دا غینا نهرنا له او دي د پارفیا په دې باغ کې من کل ثمرات د هر قسم میوونه واصحابه الكبر او رسیدلې د تا بډاواله دی آیت کریمه کې الله رب العالمین مثال دا کس بیانوي چې یو کس په خپل ژوند کې خیرات او صدقات خډي روکړي خدا خیرات او صدقات دا برقرار پرې نه دي پریاکاري سره دا صدقات او خیراتونه تباہ او برباد کړي وله ذریه ضعفاء او د بچي ډېر کمزوري فاصابها نور سیږي د تایا صارن تیز سلی فيه چې پاغه کنار اور فاحترقت نو اوڅوي هغه باغ کذالک اندغه شان بین الله وبیان الله لكم الآیات تاسو لپاره آیاتنا لعلکم تتفکرون دې لپاره چې تاسو فکر وکړئ